تازه او زبردست خبر د هیواد د مسلح قواو سرعلا قومندان اشرف غني تازه کومې هڅې پیل کړي. د جرمني صدر اعظم یې څه ډاډ ورکړی او په افغانستان کې د وسلو څنګه فابریکې جوړېږي. دا هر څه جزئیات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل څخه د 2023 له پیل کېدو وروسته په هیواد کې د وسلو د ترمیم فابریکو پالول او ورسره سم یې پر یو داسې پلان خبرې کړې چې آلمان به افغان پوځ ته ثقیله وسلې برابروي. د دغو موډرنو لرې ویشتونکو توپونو، توغندیزو دستګاهو، سټینګر میزایلو، جنګالي مخابرې، د استخباراتو اړینې کنټرولرې او له دغه تجهیزاتو بغیر به جرمني او هند له روسیې څخه د افغان هوایي ځواک لپاره MI-15 او MI-15 هلیکوپټرونو، د راکټونو S-15 کې ډول رهبري او غیر رهبري توغندي وپیري. بل پلو هندوستان غواړي له چک جمهوریت څخه د افغانستان هوایي پوځ لپاره 15 بالا L-9 ډوله تعلیمي جټ الوتکې وپیري. دغه لاسته راوړنې به افغان پوځ له 2020 کال وروسته ولري. خو له ولسمشر غني څخه آلمان په ښکاره توګه د کال 2.1 میلیارډ ډالرو مصرفي غوښتنه کړې چې افغانستان کولی شي دغه عدد ورته ورسوي. دا مهال افغانستان ته نړیوال هر کال 15 میلیارډ ډالره بل عوض مرستې ورکوي. خواخوا هندوستان بیا ویلي وضعیت ته په کتلو باید افغان پوځ جبري شي چې دغې طرحې ته د هیواد امنیت شورا اندېښنه ښودلې. ښاغلي حمدالله محب دغه طرحه یو اشتباه وبلله ځکه چې د هیواد اقتصادي وضعیت لا پر پښو نه دی ولاړ. موږ نشو کولی چې پر جبري طور سرتیري جذب کړو.